حد الاسم مخکې تاسو ته اجمال بیان شو او اوس تفصیل کیږي. کله چې مخکې اجمال وي او وروسته تفصیل کیږي او په مقام د تفصیل کې فا راشي دې ته فا تفصیلیه وایي. دا فا تفصیلیه ده. حد الاسم په تعریف د اسم کلمه دا یوه کلمه ده، داسې کلمه تدل چې دلالت به کوي علی معنن په یوه معنا باندې، داسې معنا باندې فی نفسها چې هغه معنا پرته په ذات د دې کلمې، او داسې معنا چې غیر مقترن نه یو ځای کېدونکي باحد الازمنة الثلاثه د یو د زمانو دریو سره. اسم یو کلمه ده، داسې کلمه چې دلالت کوي په یوه معنا باندې، داسې معنا چې په ذات د کلمه کې ده، او داسې معنا چې هغه یو ځای شوې نه ده، یو ځای کېدونکې نه ده د یو د زمانو دریو سره، دې زمانې سره هم تعلق نه وي. اعنی ز قصد کومه په دې درې زمانو سره الماضیه ماضي لره، والحال والاستقبال او حال الاستقبال لره. نو چې داسې کلمه یې چې دلالت په معنا مستقله کوي او تعلق یې د یوې زمانې سره نه د درې زمانو نه، مثال به صحیح کرجلن لکه رجل شو و علم او علم شو. اوس رجلن سړي ته وایي، نو دې کلمې دلالت په معنا باندې وکړو، دا معنا د دې په ذات کې پرته، په ذات کې پرېوتلو مطلب ما بیان کړو چې د دې رجل چې کوم معنا ده د رجل نه دا معنا راوځي، که د دې رجل څخه د بله کلمه ذکر نه شي نو هم معنا کې راوځي. علم پوهې ته وایي، د علم معنا مستقله د دې سره چې بل لفظ ذکر نه شي نو د علم په خپله معنا دلالت، او په دې د معنا د رجل او د علم دواړو کې تعلق د یوې زمانې سره دا نه دی، دا معنا نه تېر شوي زمانې سره وتړلی شوه، نه آینده سره، نه موجوده سره. دې ته اسم. ما خو لفظي ترجمه وکړه او ساده مقصد مې هم بیان کړ. اوس دلته په عبارت کې تحقیق کوو. تحقیق اول په لفظ د حد کې دی، حد الاسم، او تحقیق ثانی په لفظ د فی نفسها کې دی. تحقیق ثالث په غیر مقترن کې دی. تحقیق رابع دی کرجل و علم. څلور تحقیقونه بیا دی. تفصیل حد په لغت کې منع ته وایي، او په اصطلاح د منطق کې هغه تعریف ته وایي چې کوم تعریف د شي په ذاتیاتو سره وشي. منطق کتابونو کې به حد او رسم وپېژنئ. حد تعریف د شي په ذاتیاتو سره، نو دلته خو دا حد په معنا دغه معنا باندې نه صحیح کېږي، ځکه تعریف د شي چې په ذاتیاتو سره کوي نو په هغې کې به نفي نه راځي، نفي، او په تعریف د اسم کې نفي موجوده ده، غیر مقترن چې دا معنا به مقترنه نه وي، یو ځای کېدونکي به نه وي د یوې زمانې سره د درې زمانو نه، نو نفي پکې راغله. حد په اصطلاح د منطق کې تعریف د شی دی په ذاتیاتو سره، او تعریف چې په ذاتیاتو سره کوي نو دې کې قانون دا دی چې دې کې به نفي نه راوړي، عدم به پکې نه راوړي، دلته خو نفي راغلی ده. جواب دا دی چې دا قاعده ده چې کل متکلم یتکلم باصطلاحه، کل متکلم یتکلم باصطلاحه، هر خبرې کوونکی په خپل اصطلاح خبرې، هر خبرې کوونکی په خپل خبره اصطلاح. د افغانستان غرونو ته کوهستان وایي، نورستان، دا غځای اوسېدونکو ته نورستانیان وایي، او د عام خلک چې په دې پښتو کې یو بل ته کنځلو کې کوم څیز یادوي، دغه لفظ هغوی د خېټې دپاره استعمالوي، خېټې ته دغه څیز وایي.
تاسو به ته چې ما ته نورستاني کنځلې وکړې نه هر متکلم په خپل اصطلاح کې خبرې کوي دا قاعده ده كل متکلم يتکلم باصطلاحه نو حد خو ټیک ده چې په اصطلاح د منطق کې دغه ته وایي چې تعریف د شی دی په ذاتیاتو سره لیکن په علم نحو کې حد مطلق هغه تعریف ته وایي چې جامع مانع وي په اصطلاح د علم نحو کې حد ته وایي هغه تعریف چې جامع مانع وي خپل ټول افراد راګیر کړي او کوم چې د دې د افرادو نه هغه ټول بند کړي جامع مانع دي لکه دا مدرسه چې جامع مانع شي نو د دې مطلب دی استاد مدرسې چې څومره طالبان دي ټول راګیر کړي دنه یو اعتبار پاتې نشي او کوم چې طالب نه دی کنه د دې مدرسې چې ټول بار پریخي چې هغه نه یو قسم را دن نشي جامع مانع دی ته وي چې کوم یو د دې نوې چې هغه بار پاتې نشي چې کوم یو د دې نه دی چې هغه کې را دن نشي حد په اصطلاح د علم نحو کې هر هغه تعریف دی چې جامع مانع وي برابر خبره ده چې په ذاتیاتو سره تعریف وشي او په عرضیاتو سره وشي د دې څه پروا نشته حد هغه تعریف جامع مانع ده دلته دا معنا د حد ده مولیانو په تعریف د دې اسم کې چې ویل شي چې کلمه دا یو کلمه ده نو کلمه خو اسم هم یو کلمه ده فعل هم یو کلمه ده حرف هم یو کلمه ده ټول پکې راځي تدل ذات کلمه چې دلالت کوي علی معنی په یو معنا باندې په نفسها دا معنا چې په ذات کلمې کې وي په دې ټکي سره د حرف خارج شو حرف دلالت په دې معنا نشي کولای چې په ذات کلمې حرف خارج او غیر مقترنین دا معنا به په واستکیدون کې نه په یوې زمانه پورې د درې زمانونه په دې ټکی سره د فعل خارج کړه ځکه د فعل معنا مقترن نه تړلې شوی په یوې زمانه په دې تین په لفظ کې دیم تحقیق دی او دې تبوک کې دی تحقیق ثانی کلمه د فی راځي د فار د ظرفیت او ظرف یا زمان یا مکان وي مفعول لفی ظرف ګرځي د ما قبل لپاره او ظرف یا زمان یا مکان وي بدلته چې نفسها ضمیر کلمې ته راځي ده نفس کلمه ظرف ګرځي د معنا لپاره فی د څه لپاره راځي ظرفیت لپاره او ظرف یا زمان یا مکان نو مدخول لفی دا ظرفی دا ما قبل لپاره د دې قاعده مطابق نفسها ضمیر کلمې ته راځي ده نو نفس کلمه ظرف شو د معنا لپاره مخکې د معنا ذکر دی کنه نفس کلمه ظرف شو د معنا لپاره سوال دا دی چې دا ظرفیت څه صحیح کیږي دلته دا کلمه د فی دلته نه صحیح کیږي ځکه چې نفس کلمه خو نه زمانه ده د معنا لپاره او نو ورله مکان دی فی د فاره د ظرفیت راځي راوړل د فی دلته صحیح نه دي ځکه چې فی د فاره د ظرفیت راځي څنګه ظرفیت د فاره یعنی مدخول لفی به ظرفی د فاره د ما قبل نو دلته دا نفس کلمه ظرف شو د معنا د فاره او نفس کلمه ظرف د فاره د معنا ځکه نشي کېدلی چې ظرف یا زمان یا مکان وي نفس کلمه خو نه زمان دی او نه مکان دی اعتراض کوي جواب یاد کړئ چې دا قاعده په ظرف حقيقي کې ده فی راځي د ظرفیت د پاره خو ظرف حقيقي کې دا قاعده ده چې هغه یا زمان یا مکان دلته ظرف حقيقي نه دی بلکې ظرف مجازي دی ظرف مجازي مطلب دا دی چې ظرف په لغت کې لوخي دوی نو په لوخي کې چې ته دا وبو واچې کنه نو دا وبو مستقل شوي محفوظ شي دا وبو مستقل شوي او محفوظ شوي د دې لوخي نه علاوه بل لوخي ته اوس دا وبو محتاج نه دي نو دا ظرف مجازي دی کنایه د استقلال نه دې شوی چې دا معنا به ذات د کلمې کې پرته وي مطلب دا دی چې دا معنا به مستقل وي معنا به پرته وي په ذات د کلمې کې یعنی دا معنا به مستقل وي دا ذات د کلمې ولا یو لوخي شه د
د دې لوښي نه علاوه به بل لوښي ته دا معنا نه محتاجه کېږي، یعنې بلې کلمې ته به دا معنا نه محتاج. ظرف مجازي دلته کنایه ده د استقلال نه. دا معنا به په نفس د کلمې کې وي. دا نفس د کلمې چې دی دا ذات د کلمې ورله لوښی وګرځېد. مطلب دا دی چې دا معنا به د دې لوښي نه علاوه بل لوښي ته محتاجه نه وي. اسم به داسې کلمه وي چې دلالت به په داسې معنا باندې کوي چې په دې معنا کې به دا معنا بلې کلمې ته نه محتاجه، بس دغه کلمه په خپله د خپله معنا ورکولی شي. او حرف خو داسې نه دی. د حرف دپاره یو معنا وي خو معنا مستقله نه وي. مستقله نه وي مطلب دا دی چې د دغه حرف سره د بله کلمه اسم یا فعل یو ځای ذکر کړی نه وي نو حرف هغه خپله معنا ښودلی نه شي. کنایه ده د استقلال نه. دا ظرف حقیقي نه دی، ظرف مجازي دی. ظرف حقیقي کې دا سوالي چې هغه خو یا زماني یا مکان وي، دلته دا سوال نشته. اعتراض به تعالی کولی چې دا ظرف حقیقي وي، زه دې ته ظرف مجازي ویم. دریم تحقیق غیر مقترنین معنی اعتراضات دي چې ته د اسم به داسې معنا وي چې هغه به تعلق نه لري د یوې زمانې سره. اول سوال دا دی چې په دې تعریف کې فعل مضارع داخله شي، ځکه چې د هغې معنا مقترنه نه ده د یوې زمانې سره. مضارع خو مقترنه ده د دوو زمانو سره، حال او استقبال دواړو دپاره راځي. یضربو دا معنا هم نه چې دا سړی اوس وهل کوي، یضربو دا معنا هم نه چې را روان وخت کې به وهل وکړي. فعل مضارع خو هم یوه کلمه ده چې دلالت کوي په معنا مستقله، او دا معنا تړلی شوې د یوې زمانې سره نه ده، ځکه چې هغه د دوو زمانو سره تړلی شوې. جواب یاد کوي چې کله چې اقتران په مضارع کې د دوو زمانو سره دی نو دې نه لازمیږي اقتران د یوې زمانې سره. دا یو بیرته په ضمن د دوو کې موجودېږي که نه. اقتران د دوو زمانو سره دې نه لازمیږي اقتران د یوې زمانې سره. یو شی د دوو زمانو سره تړلی شوی نو یوې زمانې سره خامخا وتړلی شو، ځکه چې یوه به د دوو کې پرته ده. یوه زمانه په ضمن د دوو زمانو کې پرته وي. موږ چې وایو چې اقتران دی د یوې زمانې سره نه وي، مطلب دا دی چې صراحتاً به هم اقتران د یوې زمانې سره نه وي، ضمناً به هم اقتران نه وي. د فعل مضارع خو ټیک ده چې صراحتاً اقتران د یوې زمانې سره نه دی، دوو زمانو سره، خو ضمناً اقتران د یوې زمانې سره شته که نه، هغه د تعریف د اسم نه ووتله په دې ټکي سره. که موږ ویل چې مقترن به نه وي د یوې زمانې سره نه صراحتاً او نه ضمناً، دا ټکي هم وایي. ذم اعتراض د مصدر د معنا خو مقترنه دی وی زمانه پوری، نو بیا خو مصدر د تعریف د اسم نه وته، مصدر خو اسم یې کا. تعریف د اسم د جامع نه د خپل افراد له خارج څخه نه مصدر، ځکه چې د مصدر معنا هم مقترنه دی په یوې زمانه پوری. څه چې وی ضرب وهل خو بیا په ماضي زمانه کې یا په آینده کې یا په موجوده کې یوې زمانې سره تعلق دی. اکل خوړل، خوړل بیا په تېره شوې زمانه کې یا په موجوده کې یا په آینده کې. نصر امداد کول، هر مصدر چې دی نو د دې معنا ضرور په یوې زمانې پورې مقترنه ده، لهذا مصدر د تعریف د اسم نه وته. جواب یاد کړئ. د مصدر معنا په زمانه پورې مقترنه ده، تړلی شوې ده، خو په فهم کې نه بلکې په وجود کې، په فهم کې نه بلکې په وجود کې. د ضرب معنا د وهل، د دې نه ګوره فهم د زمانې ونه شو چې ګنې د کومه زمانه کې وهل. فهم د زمانې نه کېږي په معنا د مصدر کې، بلکې د دې دا معنا چې مقترنه ده په زمانې پورې نه ده، په وجود کې چې ګنې دا وهل او دا خوړل نه موجودېږي، مګر ضرور به په یوه زمانه کې وي. معنا د مصدر مقترنه ده په یوې زمانې پورې، خو په فهم کې نه بلکې په وجود کې مقترنه ده. او موږ چې دلته غیر مقترنین وایو
دلته مراد د اقتران نه زمونږ اقتران په فهم کې دی چې په فهم کې به دا معنا مقترنه په یوې زمانې پورې نه وي که په وجود کې وتړلی شو په زمانې پورې خیر دی معنا د مصدر چې ده نو دا مقترنه ده په وجود کې په یوې زمانې پورې مقترنه په فهم کې نه ده او مراد زمونږ دلته په اقتران په فهم کې دی چې په فهم کې به دا معنا مقترنه نه وي دریم سوال دا دی مولیانو چې کله کله خو اسم فاعل او اسم مفعول هم په یوې زمانې پورې تړلی کېږي فاعل او اسم مفعول هم په یوې زمانې پورې تړلی کېږي لکه ته ووایې چې زید ضارب غدا زید وهونکی دی سبا له وګوره اسم فاعل په آینده زمانې پورې وتړل شي زید ضارب امس زید وهونکی و پرون په ماضي زمانې پورې وتړل شي نو اسم فاعل اسم مفعول خو هم کله کله اقتران د زمانې سره راتللی شي نو بیا به دا د تعریف د اسم نه وځي خو اسم هغه ته وایي چې اقتران نه وي د زمانې سره جواب یاد کړئ چې هغه اقتران د قرائنو د وجې نه دی لفظ د الان دی ورسره ذکر کړ لفظ د غدن دی ورسره ذکر کړ لفظ د امس دی ورسره ذکر کړ د اسم فاعل اسم مفعول معنا چې په یو زمانه پورې تړلی کېږي نو هغه د وجې د قرائنو نه د وجې د نورو علاماتو نه کېږي او بذات خود په خپله د دې معنا چې ده نو دا تړلی شوي په یوې زمانې پورې بغیر د قرائنو نه چې والي نو معنا یې تړلی شوي په یوې زمانې پورې خو په ذهن کې دا خبرې کېنوئ په غیر مقترنین کې یو اعتراض مې د فعل مضارع په باره کې دویم اعتراض مې د مصدر په باره کې دریم مې د اسم فاعل اسم مفعول په باره کې وکړو اوس اخیری اعتراض کو هغه دا دی دا اسماء افعال چې ورته تاسو وایي اسماء افعال نو د دې معنا خو مقترنه ده په یوې زمانې پورې دا څنګه به تعریف د اسم نه اسماء افعال خارجي لکه تاسو وایي چې روی ده په معنا د امهل له مهلت ورکړله نو د روانې زمانې سره تعلق شه ده او هیهات د معنا دا ده چې دا خبره بعیده وه وګوره د ماضي زمانې سره تعلق شه اسماء افعال بعضې په معنا د امر دي بعضې په معنا د ماضي دي په اسماء افعال د تعریف د اسم نه ځکه ووتل چې د هغې معنا خو تړلی شوې ده په یوه زمانې پورې جواب یاد کړئ چې په اصل وضع کې د اسماء افعال معنا په زمانې پورې نه ده تړل شي اصل وضع کې د دې الفاظو چې وضع کېدل دا خو وروسته چې دا الفاظ بار بار استعمال شو نو په استعمال کې د دې معنا تړلی شوې ده په زمانې پورې او استعمال عارضي شی دی عارضي شی معتبر نه وي اصل وضع معتبر په اصل وضع کې معنا د اسماء افعال تړلی شوې نه ده په زمانې پورې په استعمال کې چې د الفاظ عرب استعمالول نو د دې معنا وتړلی شو په زمانې پورې استعمال عارضي شی دی او عارضي چیز معتبر نه وي اسماء افعال تعریف نه ونه وتل مولیانو حد په لغت کې منع ته وایي او په اصطلاح د منطق کې تعریف د شی دی په ذاتیاتو سره سوال دا دی چې دلته دا لفظ د حد ذکر کول صحیح نه دي ځکه چې د تعریف په ذاتیاتو سره نه دی کړی ځکه چې ذاتیاتو کې نفي او عدم نشي راتللی په دې تعریف کې خو نفي ذکر شوی د غیر مقترن ما جواب وکړو چې کل متکلم یتکلم باصطلاحه هر خبرې کوونکی په خپل اصطلاح خبرې کوي اصطلاح د نحویانو دلته مراد نه ده بلکې اصطلاح د منطقیانو دلته مراد نه ده کتاب د نحوی دی لهذا د نحویانو اصطلاح مراد ده اصطلاح د نحاتو کې هر هغه تعریف چې جامع معنی وي هغې ته حد ویلی کېږي برابر ده چې تعریف په ذاتیاتو سره شوی که په عرضیاتو فی نفسها کې راوړل د کلمې د فی صحیح نه دي لکه چې فی راځي دپاره د ظرفیت مدخول د په ظرفي د معقبل نفسها ضمیر کلمې ته راجع دی نو نفس کلمه ظرف دپاره د معنا او دا ظرفیت صحیح ځکه نه دی چې نفس کلمه خو نه زمانه ده او نه مکان دی ظرف خو یا زمان وي یا مکان جواب دا قاعده په ظرف حقیقي کې ده چې دا به یا زمان یا مکان وي او دلته دا ظرف مجازي دی
څنګه ظرف مجازي دی ظرف په لغت کې لوښي ته وایي لکه څنګه چې په لوښي کې د یو څیز مستقل کېږي او بل څیز ته او بل لوښي ته هغه بیا څیز بیا محتاج نه وي نو دغه شان د نفس کلمه لوښی دی د معنا دپاره دا اسم به دلالت کوي په داسې معنا باندې چې دا معنا په ذات د کلمې کې پرته وي معنا دا ده چې دا معنا به بلې کلمې ته محتاجه کېږي نه دا معنا به مستقله وي دغه خپله کلمه به پرې دلالت کولی شي بله کلمه که ورته یو ځای کړي او که یو ځای نه کړي خو هغې ته به محتاجه نه وي ظرف مجازي مراد او دا معنا د اسم موږ ویل چې د دې تعلق به د یوې زمانې سره نه وي د درې زمانو نه د مضارع تعلق هم د یوې زمانې سره نه دی دوو زمانو سره دی لہذا په مضارع باندې هم دا تعریف صادقېږي بیا به سړی فعل مضارع ته هم اسم وایي ځکه چې فعل مضارع هم دلالت په معنا فی نفسها کوي او دا معنا تړلی شوې د یوې زمانې سره نه ده د دوو زمانو سره تړلی شوې ده جواب فعل مضارع صراحتا مقترنه ده د دوو زمانو سره خو د دوو په ضمن کې بیا بیرته یوه زمانه خامخا وي نو ضمنن هغه مقترنه شوله د یوې زمانې سره او مونږ وایو چې اسم دې ته وایي چې صراحتا به هم اقتران د یوې زمانې سره نه وي او ضمنن به هم نه وي په مضارع کې اقتران د یوې زمانې سره صراحتا نشته خو ضمنن شته مضارع ځکه د تعریف نه وباسو مصدر په د تعریف د اسم نه ووت دا بل سوال دی لکه د مصدر معنا هم تړلی شوي په یوې زمانې پورې ضرب وهلو ته وایي نو وهل خو په یوه زمانه کې کېږي اکل خوړلو ته وایي نو خوراک خو په یوه زمانه کې کېږي زمانې سره تعلق دی جواب د مصدر معنا پیوسته شوې ده او تعلق لري د زمانې سره خو دا اقتران په وجود کې دی دا اقتران په وجود کې دی اقتران په وجود کې دی ته وایي چې دا وهل نه موجودېږي مګر په یوه زمانه کې به موجودېږي او دا خوړل او دا نور ټول معنا د مصدر مقترنه ده په وجود کې په زمانې پورې په فهم کې نه ده یعنې د ضرب معنا چې سړی وکړي نو د دې نه یو زمانه هم نه فهم کېږي یو زمانه هم نه معلومېږي ضرب وهلو ته وایي یو زمانه هم معلومه نه شوه چې تېره زمانه ده که آینده ده که موجوده ده خو د غیر مقترن مطلب دا دی چې دا معنا به په فهم کې نږدې شوي نه یوې زمانې ته په معنا کې به دا معنا چې ده نو دا به په فهم کې تړلی شوي نه په یوې زمانې پورې که په وجود کې تعلق د زمانې سره راغلی او خیر دی معنا د مصدر چې وي دا په وجود کې تعلق لري د زمانې سره بغیر د زمانې نه موجودېږي په فهم کې هېڅ تعلق د زمانې سره نشته لکه اسم فاعل له تعریف د اسم نه ووته ځکه د هغې معنا خو کله کله تعلق نیسي په یوې زمانې پورې جواب هغه تعلق به ذات نه دی که نه هغه تعلق د وجه د قرائنو نه دی ضاربون سره چې الان لفظ ولګي یا د غدن لفظ ولګي یا د امثله لفظ ولګي به تعلق د یوې زمانې سره راځي د درو زمانو لکه اسماء فاعل د تعریف د اسم نه وتل هغه هم اسم دی ځکه چې داغه معنا خو تعلق لري د یوې زمانې سره افعال خو بعضې په معنا د امر حاضر دي تعلق یې د زمانې د استقبال سره بعضې په معنا د ماضي دي هغه بیا د تعریف نه وځي جواب اسماء افعال په اعتبار د اصل وضع سره دا اسماء دي او تعلق د یوې زمانې سره هم نو خو بیا چې عربو دا لفظونه بار بار استعمال کړل نو په استعمال کې تعلق راغی د زمانې استعمال عارضي شی دی او عارضي څیز له اعتبار نه وي په اصل وضع کې د دې تعلق د زمانې سره شته اسماء افعال تحقیق رابع رجل وعلم لك رجل وعلم شمولیانو دوه مثالونه ولې راوړل یو خدای چې مثال په منزله د گواه دی شریعت به گواهان غواړي دا مدار چې دې کتاب ته د صاحب د کتاب یو ډوبه اشاره درکړه اسم ګوره دوه قسمه یو هغه کوي چې دا هغه معنا چې د ظاهره کې جوسه لري لکه ستا د پاره جوسه شته د شګې د پاره یو جوسه شته د دیوال د پاره شته د ونې د پاره شته نو یو هغه څیزونه دي چې هغه جوسه لري او دویم هغه څیزونه دي چې هغه جوسه نه لري لکه خبرې کول د دې خبرو جوسه شته خبرې اورېدل د دې اورېدلو څه جوسه شته یو څیز بویول د دې بویولو څه جوسه شته دا کشمالي دا ګل چې بوی کوي او دا عطر یا عطر چې بوی کوي د دې بوی لپاره ظاهره کې څه جوسه شته چې سړی په سترګو باندې ویني
نه دغه شان د علم دی، علم د پاره کیسه نشته. اشاره شو لدې ته چې اسم به دوه قسمه دی، یو هغه دی چې جسدار سیز وي، بل هغه دی چې جسدار سیز نه وي، جسه لري بل هغه دی چې نه لري. د دوه مثالونه ذکر راوړل. ترجمه خو ما تاسو ته ولوسته. حد الاسم په تعریف د اسم کلمه لا یو کلمه دا تدل چې دلالت وکوي علی معنی په یو معنا باندې، تاسې معنا په نفسها چې په ذات د کلمې کې وي، غیر مقترن او دا معنا با تعلق نه نیسي نه صراحتا او نه ضمنا په فهم کې اعتبار د اصل وضع سره بغیر د قرائنونو او د علاماتونه په چا پورې به تعلق نه نیسي. د احد الازمنه الثلاثه په یو د زمانو دریو پورې انی قسم په زمانو دریو سره ماضي او حال استقبال را ترجل و علم لکرجل مثال شو علم